د هر قسم حاجت او ضرورت پوره کېدو لپاره انتهایی مجرب منظم زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته داسې یو آسان او مجرب ترین مونځ درښیم که دا مونځ تاسو وکئ ورپسې د خپل حاجت لپاره د خپل ارمان لپاره د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړئ که نه ستاسو دغه حاجت دغه ضرورت او دغه ارمان به پوره کیږي نو موږ بالکل آسان ترین دی مجرب دی یو پیره تاسو خامخا دا وکئ صحیح شوه جي نو د موږ طریقې کار داسې دی چې تاسو به څلور رکعته صلات حاجت موږ نیت وکئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه څلور رکعته صلات حاجت موږ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر نیت په تاسو وتړئ سبحانك اللهم به شروع کوي ولا اله غیرک به هم ووایئ الحمد به تر ولد ضالین امین چې تاسو ووایئ که نه نو په اول رکعت کې به تاسو آیت الکرسي 3 پیرې ووایئ چې څنګه 3 پیرې آیت الکرسي برابر کړئ که نه بس رکوع 2 سجدې او رکعت په برابر کړئ دویم رکعت ته چې راپاسئ الحمد به بیا تاسو شروع کړئ بیا چې کله الحمد تر ولد ضالین امین تاسو ورسوئ که نه په دویم رکعت کې به ولد ضالین امین نه پس 3 پیری تاسو سورة الاخلاص وایئ یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا به تاسو 3 پیری وایئ بس دې نه پس په رکوع وکئ 2 سجدې به وکئ او په اتحیات په کښېنئ اتحیات به تر عبده ورسوله پورې ووایئ که نه 3 رکعت ته به راپاسئ نو بیا به الحمد تاسو شروع کئ تر ولد ضالین امین پورې به بیا چې سبق ورسوئ که نه دلته به بیا سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا به تاسو 3 پیرې ووایئ بس رکوع وکئ 2 سجدې وکئ 3 رکعت چې برابر شي 4 رکعت راپاسئ بیا به الحمد شروع کړئ تر ولد ضالین امین چې ورسئ که نه ولد ضالین امین نه پس په بیا تاسو 3 پیرې سورة الناس بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دې نه پس به بس رکوع کوئ او 2 سجدې به بیا وکئ اتحیات تر اخره به سبق ورسوئ دواړو سیډو ته به بیا سلام وګرځوئ او بس بیا د خپل حاجت لپاره د خپل ارمان لپاره او د خپل ضرورت لپاره به د الله رب العزت نه دعا وغواړئ ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره به ستاسو دغه حاجت او دغه ارمان ضرور پوره کیږي ښه اوس دا مونځ به تاسو کم ټایم کې کوئ نو نفل مونځ دی صلات حاجت هم نفل مونځ دی چې کم ټایم نفل کیږي هغه ټایم کې دام کیږي او چې کم ټایم نفل نه کیږي هغه ټایم کې دام نه کیږي نفل صرف 3 ټایمونو کې نه کیږي باقي هر ټایم کیږي 3 ټایمونو کې چې کم نه کیږي نمبر 1 ټایم سحر اذان نوالی تر نور خاطه پورې دې ټایم کې نفل نشي کول نو دا مونځ هم نشي کولی دویم نمبر ټایم زوال په ټایم کې چې نور بالکل د سر د پاسه شي په دې ټایم کې نفل نشي کولی نو دا مونځ هم تاسو نشي کولی او دریم نمبر ټایم مازیګر نوالی تر ماښام اذان پورې دې ټایم کې تاسو نفل نشي کولی نو دا مونځ هم پکې نشي کولی باقي دې نه علاوه چې څونه هم وختونه دي اشراق وخت چاشت وخت ماسپښین مونځ نه پس ماښام مونځ نه پس ماسخوتن نه پس تهجد ټایم کې هر ټایم چې تاسو خوښه وي دغه ټایم کې دا کولی شئ نو په دې باندې په خپل هم تاسو عمل وکئ او نورو مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا مونځ زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو